د کهانۍ شروعات کې مونږ ټایټانیک جهاز وینو کوم چې 3800 میټر لاندې په سمندر کې پروت دی. په اصل کې دا په 1992 کې ډوب شوی او د دې سره یو قیمتي هیره هم ډوبه شوی. نن د هیرې په تلاش کې بروک او د هغه ټیم راوتی. د ډېرې کتلې نه پس دیو ته هیره میلاو نشي، خو د ټایټانیک په ملبه کې دیو یو صندوق پیدا کی. کله چې دیو دا صندوق بره راوړي او دا کولاو کی، نو په دې کې لږې شان پیسې او یو تصویر پروت دی. دا د یوې جینۍ تصویر او د دې په غاړه باندې یو نیکلیس په کم کې چې دغه قیمتي هیره لګېدلې. د دې سره د دې تاریخ هم لیکلی شوی، په کم وخت کې چې دا ټایټانیک جهاز ډوب شوی. د دې خبر په نیوز باندې خور شي. بل طرف ته مونږ یو زړه ښځه وینو، د دې نظر په نیوز باندې ولګي. په نیوز کې د دغه تصویر په باره کې خبرې کیږي. نو دا خپلې نوسۍ ته د اواز د تیزېدو دپاره ووایي. دا چې نیوز واوري نو ډېره حیرانه شي. په اصل کې دا زړه ښځه نور څوک نه بلکې دغه تصویر والا جینۍ ده. د دې نوم روزي. دا بروک ته فون وکي او ورته وایي چې دا تصویر والا جینۍ زه یم. د دې نه پس مونږ وینو چې دغه خلک روز او د دې نوسۍ هلیکاپټر کې دغه ځي ته ویسي. روز ته د جاز 3D ویډیو وښیي. روز ورته وایي چې د هغه وخت حادثه تاسو ډېره ښایسته ایکسپلین کړې ده، خو زه د هغه وخت درد اوس هم محسوسولی شم کوم چې مې په هغه ټیم کې محسوس کړی و. بروک ورته وایي چې ته موږ ته پوره کهاني وکړه. د دې نه پس روز کهاني شروع کی. دا د 1992 ټیمي. روز د 18 کالو یي او ډېره ښایسته یي. په جهاز کې د دې سره د دې فیملی هم وي او د دې یو چنغول د کلیډن په نوم باندې هم وي. دیو نیویارک ته تلل. په دې جهاز کې د دریو کیټګریانو والا خلک سفر کوي. په لاول نمبر پس کیټګري، په دې کې بادشاهان او غټ غټ مالدار خلک راځي. په دویم نمبر میډل کلاس، په دې کې لږ لږ مالدار خلک راځي. په دریم نمبر تھرډ کلاس، په دې کې غریبانان خلک راځي. د دې نه پس مونږ جیک نومې هلک وینو چې په تاش باندې لوبه کوي. د لوبې د ګټلې په وجه دې ته د جهاز ټیکټ پرې میلاو شي. نو دا په منډه منډه جاز طرف ته روان شي. د ټایټانیک د لیدلې دپاره ډېر خلک راجمع شوي. ټایټانیک د دې وخت د ټولو نه غټ او ډېر عالیشان جهاز وي. د هر سړي دا خواهش وي چې په ټایټانیک جهاز کې سفر وکړي. د دې نه پس ټایټانیک خپل منزل طرف ته روان شي. د دې نه پس موږ روز وینو. د دې ډرینک ډېر زیات خوښي. د دې سره ډېر زیات پینټینګز وي. روز د خپلې فیملی سره روټۍ خوري. دلته د جهاز مالک او انجینیر هم موجودي، خو د روز د دیو د بورینګ خبرې خوښې نشي. دا د ټیبل نه پاس یو بار ته وځي. دلته جیک د خپل دوست سره ناست وي. په دې کې د جیک نظر په دې روز باندې ولګي. روز دومره ښایسته چې د جیک نظر ترې ناوړي. د جیک دوست دې ته وایي چې دا د باچاهانو هیره ده، د دې خوبونه مه وینه. کلیډن راشي او دا د خپل ځان سدن نه بوزي. د روټۍ په ټیم کې روز ډېره زیاته خفه وي. د دې په دماغو کې د دې د مور خوستلې شوي خبرې تاویږي چې د مالداره خلکو سره هر وخت پارټیز ته تلل پکار دي، ښې کپړې اغوستل پکار دي او د خلکو سره به ډېر په عزت کې میلاویږي. خو دا هر څه د روز نه وي خوښ. دا د خپل ژوند نه تنګه شوي. ولې چې دا داسې ژوند نه غواړي په کم کې چې ازادي نه وي. او د دې خپل چنغول کلیډن هم نه وي خوښ. د دې وجې نه دا د خپل مرګ فیصله وکړي. څنګه چې دا د جاز نه دانګي، په دې کې د شاته نه د جیک اواز واوري. دا جیک ته وایي چې زما خواته مه راځه، ګنې زه به د دې ځینه ودانګم. نو جیک ورته وایي کو تا ودانګل نو زه به هم ستا د بچ کولې دپاره دردانګم. خو روز ورته وایي چې د دومره غټ ځینه چې ودانګې نو ته به مړ شې. جیک ورته وایي چې ما ته لامبو راځي، خو زه د یخو اوبو نه یریږم. دا اوبه دومره یخې دي چې انسان وجني او زما په خیال ته به ما نه وجني. نو روز ویریږي. جیک خپل لاس ور وغځوي. روز هم د دې لاس ونیسي، خو په دې کې د روز خپه خوی شي. دا لاندې ولیدو والای، خو جیک یې ونیسي او ډېر په مشکل یې بچ کی. په دغه ټیم کې سیکیورټي ګارډ هم راشي. دیو چې جیک ویني نو سوچ کوي چې دې د روز سره څه غلط کار وکړو. د دې وجې نه جیک ونیسي او کلیډن هم راوغواړي. خو روز کلیډن ته وایي چې دې هیڅ هم نه دي کړي، بلکې دې خو زه بچ کړم. ما د جاز پارو ته کتل چې په دې ټیم کې زما خپه خوی شوه او دې زه د لوېدلې نه بچ کړم. دا چې واوري نو جیک پریدي او کلیډن جیک له 100 روپۍ انعام ورکي. په دغه ټیم کې ورته روز وایي چې زما د ژوند قیمت صرف 100 روپۍ دی، زما ژوند دومره بې قیمته دی. نو کلیډن جیک ته وایي چې ته به د ماښام روټۍ زموږ څه وخورې. د دې نه پس روز خپلې کمرې ته لاړه شي. نو کلیډن هم د دې خوا ته راشي او روز ته یو نیکلیس په غاړه کې او ورته وایي چې دې ته هارټ اپوشن ویلی کیږي. دا صرف د بادشاهانو هیره ده. په سبا له موږ جیک او روز وینو. نو جیک تې تپوس کوي چې اخر دا وجه څه وه چې تا خپل ځان وجو. روز ورته خپل رنګ وښیي او ورته وایي چې ما په رشتو کې تړي،
زه واده نه غواړم هم زما واده کوي، زه دا ژوند نه غواړم. نو جیک ورته وایي چې ته زما سره مینه کې. روز د دې د خبرې جواب ورنکي، خو په دې باندې روز ته په لاوله ځل لږه خوشحالي محسوس شوه. روز د دې ډرینک ویني او د تصویرانو په باره کې تې تپوس کوي. نو جیک ورته د خپل ډرینک قصې وکي او دغه شان په خبرو کې په ماښام شي. په دې کې د روز مور د خپلو ملګرو سره راشي. روز جیک د هغوی سره میلاو کی، خو د دې د مور جیک خوښ نشي، ولې چې د دې په نظر کې جیک یو معمولی انسان دی. د دې نه پس هغه روز د دې ځینه بوزي. دلته یوه بله ښځه وي د مس براون په نوم باندې. دا د جیک نه تپوس وکي چې نن شپه به ته کمې کپړې اغوندې. نو جیک د خپلو کپړو طرف ته اشاره وکي، خو مس براون یې د ځان سره بوزي او دې له ډېرې ښایسته کپړې ورکي او ورته وایي چې دا ما خپل زوی له جوړې کړي دي، ته هم زما د زوی په شانته کې. د دې نه پس جیک بالکل ځان تیار کی او د روټۍ د پاره ورشي. د روټۍ په وخت کې د روز مور او کلیډن د دې د بېعزتۍ کوشش کوي. کلیډن وایي چې جیک د تل کلاس نه راغلی دی، د دې څه کاروبار هم نشته او نه څه د اوسېدو ځای شته. خو جیک ورته وایي چې د پرونه پورې زه په فوټپات وم او نن زه ستاسو په منځ کې ناست یم او شراب څکمه. د ژوند لاره کله هم بدلېدی شي، خو موږ له د ژوند هر یو وخت انجای کول پکار دي. د دې ځګي خلک چې د جیک خبرې واوري نو ټول خوشحاله شي. بیا چې کله جیک د دې ځای نه ځي نو په دغه ټیم کې د روز په لاس کې یوه پرچه ورکي. په دې لیکلي چې زما سره به په 9 بجې د ګاړۍ خواته میلاو شي. د دې نه پس ټیک په 9 بجې روز د دې سره د میلاوېدو دپاره ورسي. د دې نه پس موږ وینو چې دی دواړه تړ کلاس ته ورشي. دیو ډېر خوشحاله او ډانس هم وکي. په دغه ټیم کې د کلیډن کس روز ویني نو هغه کلیډن ته ووایي. په دې باندې کلیډن له ډېره غوسه ورشي او روز ته ډېرې ګډې وډې ووایي. د ماښام نه د روز مور د روز خواله راشي او ورته وایي چې موږ په مزه غریب کېدو والا یو او که تا د کلیډن څه واده ونه کړو نو موږ به سړک ته راشو. خو روز ورته وایي چې ته ډېره مطلبي، ته د خپلې پیدې دپاره زما ژوند ولې خرابې؟ نو مور یې ورته وایي چې مطلبي خو تاسو زموږ هډو پروا نشته. نو روز د خپلې مور خبره ومني او د کلیډن سره د واده دپاره تیاره شي. د دې نه پس موږ وینو چې روز د کیپټن سره ولاړه. په دې کې یو کس راشي او کیپټن له وارننګ ورکي چې په سمندر کې د واورې غرونه دي، موږ له سپیډ کمول پکار دي. په دې باندې روز ویریږي، خو کیپټن ورته وایي چې دا د واورې موسم دی، څه ټینشن مه اخلئ. دیو په خپلو کې خبرې کوي. په دې کې د شاته نه جیک راشي او روز ودرئ. جیک روز ته د خپل زړه خبره وکي، خو روز د دې ځای نه لاړه شي. د ماښام په ټیم کې جیک د جاز په مخکینۍ حصه ولاړي او سوچ کوي. په دې کې روز دلته راشي او جیک ته وایي چې ما خپله اراده بدل کړه. دا چې واوري نو جیک ډېر زیات خوشحاله شي او روز ته وایي چې ته سترګې بندې کا. دا روز د جاز مخکینۍ حصه باندې ودرئ او د دې لاسونه کولاو کی. کله چې روز سترګې کولاو کی دا چې دا نظاره ویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي. د دې نه پس روز جیک خپلې کمرې ته روان کی چې ورته خپل پینټینګ وښیي. جیک چې د روز پینټینګ ویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. په دغه ټیم کې روز جیک ته دغه هیرې والا نیکلیس وښیي او ورته وایي چې د دې نیکلیس ماله یو تصویر جوړ کا. جیک چې ورله کله تصویر جوړ کی نو په دې باندې د دې وخت تاریخ ولیکي. روز دا نیکلیس جیک لور کی او وای دا په صندوق کې کېده. نو جیک په غلطۍ کې خپل ډرینک هم په صندوق کې کېدي. په دغه ټیم کې دلته د چا د راتلو आवाज واوري نو روز او جیک د دې ځای نه فورن وتښتي. په اصل کې دا आवाज د کلیډن د کسي کم چې په روز او په جیک پسې شاته لګېدلی وي. دی دواړه د دې نه وتښتي. د دې نه پس موږ د جاز کیپټن وینو چې یو کرو ممبر ورته وایي چې موږ له د جاز سپیډ کمول پکار دي، ولې چې د واورې غرونو پته نه لګي. خو د کیپټن د دې په خبره پروا نه وي او د جاز د سپیډ د برقرار ساتلې وینا وکي. خو په دې کې په جاز کې بره یو 2 سکیورټي ګارډ ولاړي. دیو د برف یو غټ غر ویني نو دیو د خطرې غنټي بجاو کی. دا خبر چې افسران واوري نو په جلتۍ کې جاز بل طرف ته د تاوولې کوشش کوي او دیو د جاز سپیډ هم کم کی. خو د زیات سپیډ د وجې نه جاز مکمل تاو نشي. د دې یو طرف د برف څه ولګي. په دغه ټیم کې جیک او روز دلته ولاړي. د جاز د جنګېدو نه پس د جاز په لاندینۍ حصه کې په تیزۍ سره اوبه رادننه شي او دلته چې کوم خلک کار کوي نو هغه د دې ځای نه وتښتي. د جهاز کیپټن اډر وکي چې د جاز لاندینۍ حصه بنده کوي. د کم په وجه چې څه خلک دلته پساو شي په مزه په جاز کې اوبه سیوا کیږي نو خلک د دې ځای نه تښتي. بل طرف ته چې روز او جیک د کلیډن خواته راشي نو د کلیډن کس دی له په جب کې دغه نیکلیس وارتي. بیا چې ورله کله تالاشي وکي نو د جیک د جب نه دغه نیکلیس راوباسي. کلیډن دا ونیسي خو جیک روز ته وایي چې په ما
ما یقین وکا چې زه غل نه یم، دا د کلیډن څه چال دی. خو د جیک خبره څوک وانه وري او یو پولیس والا دا بوزي او لاندې په پیپ پسې وتړي. بل طرف ته موږ د جاز انجینیر وینو چې کیپټن ته وایي چې زموږ سره صرف یوه ګنټه ټیم دی، یوه ګنټه پس په جاز بالکل ډوب شي. خلک چې دا خبره واوري نو ډیر زیات ویریږي. بل طرف ته موږ کلیډن وینو چې د روز سره ډیر په بدتمیزۍ خبرې کوي او یوه سپېړه بله هم ورکي. بار ټولو خلکو ته لایف جاکټ واچوي، خو د جاز د ډوبېدلو خبر یو کس ته هم نه وایي. د جاز عمله د ټولو نه مخکې فسټ کلاس کسان کینی او تړ کلاس والا خلک یې په ګیټ ودرولي. په دې کې موږ هغه انجینیر وینو د دې په مخ باندې یو خفګاني. نو روز دې ته وګوري او تپوس تې وکړي چې ما جاز لیدلی چې د غر سره لګېدلی و او ستا په مخ باندې دا خفګان وینمه، اخر خبره څه ده؟ نو انجینیر ورته وایي چې په یوه ګنټه کې به دننه دا جاز په اوبو کې ډوب شي. دا خبره چې روز او کلیډن واوري نو حیرانه شي، ولې چې د دیو دا خیال چې دا جهاز به کله هم نه ډوبېږي. انجینیر ورته وایي چې د جل نه جل لایف پورټ ته ورسئ. بل طرف ته په جاز کې دا تړ کلاس کسان بره نه پرېږدي او د فسټ کلاس والا کسان په لایف بورډ کې کینی او لاندې ولېږي. دلته کلیډن روز ته ډېرې ګډې وډې وایي او د جیک په باره کې ورته ډېرې غلطې خبرې کوي. خو روز ته پته ولګي چې جیک غلا نه ده کړې، د دې وجې نه منډه کي او د جیک خواته د رسېدلو کوشش کوي. روز ډېر په مشکله باندې د جیک خواته ورسي، خو دلته هم اوبه راتلل شروع شوي وي. جیک چې روز ویني نو ډېر خوشحاله شي، خو د جیک په لاس کې هتکړۍ وي. نو روز د چابیانو د کتلې کوشش کوي، خو چابي ورته میلاو نشي. د دې په سمجھ کې څه نه راځي چې آخر اوس څه وکړو. په دې کې دا بار ته وځي نو د دې نظر په یو تبرګي پریوځي. دا تبرګی راواخلي او د جیک خواته راشي او د تبرګي په مدد سره د دې هتکړۍ ماتې کي. خو د دې وخته پورې دلته اوبه ډېرې سیوا شوي، خو په څه ناڅه طریقه باندې دیو د دغه ځای نه راوځي. دیو تړ کلاس کابینټ ته راورسي. دلته ګارډز خلک ودرولي، خو جیک د څه کسانو سره میلاو شي او ګیټ مات کی او د دې ځای نه په منډه د جاز بره سر ته ورسي. بره چې راشي نو دا وګوري چې ټول خلک منډې وهي او د ځان د بچ کولو کوشش کوي. په دې کې لایف بوټ هم په ختمېدو دي. د دې وجې نه خلک په زبردستۍ لایف بوټ ته د ختلې کوشش کوي. جیک او روز هم د یو لایف بوټ خواته ورسي، خو دا لایف بوټ صرف د ماشومانو د ښځو دپاره وي. بل طرف ته مونږ کلیډن وینو چې د خپل صندوق نه پیسې او نیکلیس راواخلي او په خپل جیکټ کې کیدي. دلته جیک روز ته وایي چې ته په کشتۍ کې کینا، خو روز یوازې په کشتۍ کې نه کینی. په دې ټیم کې کلیډن روز ته خپل جیکټ واغوندي او ورته وایي چې څه فکر مه کوه، ښه په ارام سه په کشتۍ کې کینا، ما د خپل ځان او د جیک بندوبست کلی دی. د دې نه پس کلیډن جیک ته وایي چې ما وګټله، ته به دلته مرې، ما ستا دپاره څه انتظام نه دی کلی. په دې کې روز د لایف بورډ نه راکوشي، جیک رامنډه کړي او روز له غاړه ورکړي. کلیډن له دومره غوسه ورشي چې تماچه راواخلي او ډزې پې شروع کړي. جیک او روز د بچ کېدو دپاره لاندې وتښتي. کلیډن هم په دیو پسې شاته ور رواني، خو دلته لاندې اوبه ډکې شوي. د دې وجې نه دا مخې ته لاړ نشي، دلته ودرېږي او په خندا شي. د کلیډن کس چې دا ویني نو ورته وایي چې څه وشو ولې خاندې؟ نو کلیډن ورته وایي چې ما هغه نیکلیس په جیکټ کې ایښی او هغه جیکټ مې روز ته واغوستو. د دې نه پس مونږ جیک او روز وینو دیو لاندې پټ شوي. په دغه ټیم کې دلته هم اوبه راشي او دی دواړه بره منډه کړي. دی یو ګیټ ته راورسي کوم چې د بار نه تالا شوی، نو دیو بره نشي تللی. په دې کې دیو یو کس ویني او د مدد کولې دپاره ورته ووایي. دا د ګیټ د کولاوولې کوشش کوي، خو د یېرې نه د دې د لاس نه چابي ولویږي او دا د دې ځای نه وتښتي. خو جیک اوبو ته کوز شي او چابي راواخلي او ډېر په مشکله باندې ګیټ کولاو کړي. نو دیو بره راشي. دلته مونږ کلیډن وینو چې د ځان د بچاو دپاره یو ماشوم ورسوي او اپیسر ته دروغ ووایي چې زما نه سیوا د دې ماشوم بل څوک نشته. د دې وجې نه اپیسر دا په لایف بوټ کې کینی. خلک هر طرف ته منډې وهي، خو چاته کشتۍ نه میلاویږي. په دې کې د جهاز یو طرف ډوب شي نو ټول خلک د جاز بل طرف ته منډه کړي. روز هم د دیو سره منډه کړي. دا په څه ناڅه طریقه باندې د جاز بره ورسي. په دې کې جاز رو ډوبیږي او کله چې جاز مکمل په اوبو کې ډوب شي نو جیک او روز هم په سمندر کې ډوب شي. په دې کې روز بره راشي او جیک ګوري، خو دلته یو کس په دې باندې لاس کیدي. په دې وجه باندې دا په اوبو کې ډوبیږي. جیک دلته راشي او روز بچ کی. جیک روز د لرګي وی دروازې ته وخیږي او په خپله د روز لاس ونیسي. کم خلک چې په اوبو کې نو د یخنۍ د وجې نه په مړه کېدو شي. د روز هم ډیره یخني کیږي، خو جیک ورته وایي چې هر څه به ټیک شي، ته یارېږه مه، لږ صبر وکه، اوس به ریسکیو ټیم راشي او موږ به بچ کی. چې ته همت ونه
بیلې. جیک په خبرو کې د دې د موټیویټ کېدو کوشش کوي او دې ته وایي چې د ټایټانیک ټیکټ میلاوېدل زما دپاره ډېره غټه خوشقسمتي ده ولې چې زه ستا سره میلاو شوم. جیک ورته وایي چې زما سره واده وکړه که هر څومره ته مایوسه شوې خو هار به نه مني او خپل ځان به بچ کې. د دې نه لږ وخت پس ریسکیو ټیم راشي. هغو چې وګوري نو ټول خلک مړه شوي. دا چې ویني نو یو اپیسر وایي چې موږ په راتلو کې ناوخته کړه. د اپیسر اواز چې واوري نو د روز سترګې کولاوي شي او جیک ته وایي چې راپاسه زموږ د بچ کېدو دپاره ریسکیو ټیم راغلی دی اوس به موږ بچ شو. خو جیک وله څه جواب نه ورکوي ولې چې جیک مړي. په دې باندې روز ډېره زیاته خفه شي ولې چې دې د جیک سره مینه کوله د دې په سترګو کې اوښکې راشي خو په دغه ټیم کې دې ته د جیک هغه واده یاده شي او د کشتۍ طرف ته روانه شي. دا اپیسر ته اوازونه کوي خو د یخنۍ په وجه د دې اواز ناسي. په دې کې دا یو مړ پولیس والا ته ورسي. د دې سه یو شپېلی دا شپېلی ووایي نو ریسکیو والا ټیم راشي او روز بچ کی. په سبا له موږ وینو چې دلته ډېر خلک ناسي. کلیډن هم د تړ کلاس کسانو خواته راشي د روز د کتلې دپاره خو چې روز دا ویني نو مخ ته واړی. دا چې کله امریکې ته ورسي نو یو اپیسر د دې نه د پوره نوم په باره کې تپوس وکړي نو دا ورته وایي چې زما نوم روز ډوسن دی ولې چې د جیک پوره نوم هم روز ډوسن و. د دې سره زموږ کهانی سر ته رسي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.